السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې تاسو ټول به جګ جوړ خیر او عافیت سره. ملګرو دوستانو، زما په دې چینل کې به تاسو ته معلوماتي ویډیوګانې حاصلېږي. ملګرو دوستانو، ډیر زیات ملګري دا تاسو کوي چې یاره د واده په اوله شپه باندې به خی سره څنګه ملاويږي. نو د ملاوېدو طریقه خو اول دا ده چې کله هم تاسو خپل واده نیټه ږدئ، نو تاسو کوشش دا کوئ چې په یوه ورځ باندې تاسو جنج راوړئ او په دویمه ورځ باندې تاسو چې کوم دی مطلب ملګرو دوستانو له د روټۍ انتظام برابر کړئ. نو دا طریقه چې کوم دا زموږ خوږ نبی صلی الله علیه وسلم هم کړې ده او دا سنت طریقه ده. او د هغې نه پس چې کوم ده چې تاسو ته د کوروالي چې کوم دی تاسو خپلې ښځې سره ملاویږئ، هغې سره به تاسو څنګه ملاویږئ. تاسو به د ټولو نه مخکې داسې کار وکړئ چې تاسو کله ټول خلک ویده شي، میلمانه لاړ شي، اخوا دېخوا شي، 11 بجې شي یا 12 بجې شي، کله تاسو خپل کور ته دننه کېږئ د کور والا سره، تاسو به اول لاړ شئ، تاسو په هغوی باندې سلام واچوئ. چې سلام په تاسو واچوئ، د سلام نه پس به تاسو هغه د ډبل بیټ نه راکوزه کړئ او هغه به 2 رکعته مونځ وکړي، مطلب نفل به وکړي، ته به هم نفل وکړي. تاسو دواړه به دعا وغواړئ چې یاره زمونږ د راتلونکي زندګي چې کوم ده دا خدای پاک ته خوښه شي او زمونږ نه پکې داسې څه غلط کار ونه شي. نو تاسو به داسې کار وکړئ چې تاسو به نفل وکړئ، یو بل ته به دعاګانې وکړئ. د هغې نه پس چې کوم دی تاسو به ډبل بیټ ته وخیژئ او تاسو چې کوم دی خپل ګپ شپ به ولګوئ. د هغې نه پس چې کوم دی تاسو به چې کله کوروالی ته ستاسو زړه کېږي، اول به تاسو چې کوم دی د ښځې مخ کول کوئ، بیا چې کوم دی شونډې وخورئ، دغه شانتې سینې ته وخورئ په مزه مزه. نو د هغې نه پس چې کوم دی تاسو کله کوروالی کوئ، مطلب ذکر د هغې په شرمګاه کې وردننه کړي، نو تاسو داسې کار وکړئ چې یاره شړشم خامخا تاسو په خپل ذکر باندې ومږئ او په د هغې په شرمګاه کې مطلب په خاص ځای کې وردننه کړئ. چې کله هغه تاسو هغې کې وردننه کړو، نو هغې سره داسې مسله ده چې هغه به لومبي ځل د ډېره خوږېږي، نو لږ وردننه کړه، بیا روباسه، بیا لږ وردننه کړه، بیا روباسه. نو شړشمو باندې د ذکر دا سر چې کوم دی خامخا